سلامونه نیکې هیلې احترامات د MCL یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله لرم روغ او جوړ به وئ او د صحت کالي به مو پر تنې خوږو دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته د پیکسل اپ د زده کړې د 5مې برخې سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې ویډیو به مو د خوښۍ وړ وګرځي. نو دوستانو رسما په ویډیو پیل کوو. ویډیو نه اوږدوم، مخکې د چې ویډیو شروع کړو که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی یا نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، په څنګ د بیل نښان ووهئ او ویډیو در سره لایک کړئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي. نو دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ چې موږ دلته کومې برخې چې ویلې وې تقریبا رنګ یې لیبل څه ترتیب یې مو ویلې وې. نننۍ چې کومې برخې دي دلته تاسو وګورئ دغه برخې دي. لومړی به زه دغه لیکنه دلته کومه همدغه لیکنه صحیح ده، نور به څه لیکنې کوو. دلته به یو بیکګراوند بدل کړم. نو دوستانو دلته ما د بیکګراوند هم بدل کړو، لیکنه هم همدغه ده، یوازې دلته په یو سره کوو، نور به انشاءالله بیا په ډیزاین کې کار کوو. نو دوستانو کله چې ما دلته کلیک وکړ نو تاسو دلته وګورئ موږ تر دې ځایه پورې اپشنونه ویلي وو. نننی اپشن چې زموږ دی خموالی دی. دوستانو یو خو د دې استعمال درته ښایم چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي او په کوم ځای کې موږ د دې څخه استفاده کولی شو. نو دوستانو خموالی چې کوم دی کله چې موږ یو پرده جوړوو په موبایل کې یا مثلا یو بل ډیزاین کوو غواړو د بیکګراوند رنګ لږ تت شي یا د کومې لیکنې رنګ مثلا غواړو هغه د لږ تت شي، نو خموالی د دې په خاطر استعمالیږي چې اوس یې دلته تاسو ته په عملي ډول ښایم. مثلا دا لیکنه ده تاسو ګورئ خپله چې دغه تازه ده، خو که چېرته ما دغه څټ ته راوړ تاسو لیکنه وګورئ بیخي ضعیفه کېږي. که چېرته دغه لوګو یا کوم بل څه جوړوئ که نه او تاسو غواړئ د بیکګراوند ساحه چې کومه ده یا لږ تته شي یا د تیزه وي نو په هغه صورت کې له دې څخه کار اخیستلی شئ چې انشاءالله په راتلونکي ډیزاینونو کې به یې په عملي ډول درته ښایو او په ډسکرپشن کې مونږ د یوې ویډیو لینک درکړی دی، تاسو ویډیو وګورئ په هغه کې مونږ دغه استعمال کړی دی. پیکسل اپ کې ویډیو ده ما په ډسکرپشن کې درکړی دی، تاسو هغه لینک کې ویډیو حتما وګورئ نو تاسو ته بیا به معلومات وشي چې د خموالی څه په خاطر استعمالیږي او انشاءالله راتلونکي درسونه چې لومړی دغسې یو ځل برخې ووایم مهمې ترې بیا به راتلونکي درسونه هر یو ته ځانګړی وي په هر اپشن کې به انشاءالله هغه د اپشن مطابق معلومات چې کوم اپشنونو کې نه وو هغه کې به ویډیو جوړېږي مطابق معلومات به پکې نشریږي. دوهم بل اپشن چې کوم دی چې نننۍ ویډیو کې وایو هغه څرخونه ده. څرخونه په څه معنی؟ دلته د کومه لیکنه چې دا یا غواړي په څنګ تاسو به ځینو عکسونو کې لیدلي وي چې په څنګ باندې بیتونه ولیکي یا کوم بل څه پرې ولیکي هغه دلته کېږي. تاسو وګورئ که دې څنګ ته مو لیکله که نه بیا هغې خوا یوسئ دې خوا یوسئ یعنې دلته یې غواړئ یا کومو نورو ځایونو کې غواړئ نو دا د دې په خاطر استعمالیږي. او په څنګ کې ورسره لیکنه دی ماسک ده. ماسک دا دوستانو دومره ضروره یا داسې مهمه لیکنه نه ده، خو همدغه چې کوم دی دا د لیکنې کټینګ دی تاسو یې ګورئ یو نیمه ځای کې به درد خوري، مثلا ځینې عکسونو کې په درد خوري تاسو هغه ځای کې باید ماسک وکاروئ. خو زه به تاسو ته په هغه د عکسونو په ویډیو کې انشاءالله په راتلونکي برخو کې دغه په مکمل ډول وښایم. اوس به یوازې د اپشنونو په ګټه درته وغږېږم. او بل دی لیکبڼې کې څه کېږي؟ لیکبڼې مثلا ستاسو دغه پوند نه شو خوښ دغه انتخابوئ، دغه مو نه شو خوښ دغه انتخابوئ، چې هر پوند مو خوښ و هغه انتخابولی شي. مثلا تاسو وګورئ ما دلته دغه انتخاب کړه دا پوند یا کوم بل پوند دغه خوند در نه کړو که نه نو غواړئ بل پوند انتخاب کړئ تاسو هغه هم کولی شئ. په څنګ کې بل سټایل دی. په سټایل کې څه کېږي؟ سټایل کله چې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو ته 4 اپشنونه په سر کې درکوي چې یو خپل ډیفالټ خلط دی، بل یې ایټالیک دی یعنې دغسې په کاږه ډول د ولیکل شي او ډیفالټ خلط خپل خلک ته د لاړ شي تاسو تاسو لیکنه هم ګورئ. او بل دلته انډرلاین دی یعنې لاندې دی تیزه تېره شي، او بل دغه د انډرلاین کینسل دی. ښه دلته دغه اپشنونه د ډیفالټ خلط دی د ایټالیک نه، او دغه بیا انډرلاین دی او دا بیا ډیفالټ خلط دی د انډرلاین نه. نو تاسو دلته خپله چې کله دغه کومه لیکنه ته مو چې یوازې انډرلاین ورکولو تاسو هغه هم کوئ. مثلا زه تاسو ته ښایم دلته زه
ټلګرام ته انډرلاین ورکوم د ټلګرام لیکنې ته. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته پاس راځم انډرلاین باندې کلیک کوم. تاسو دلته وګورئ په دغه ځای کې یوازې د ټلګرام په لیکنه باندې انډرلاین موجود دی. دلته زه دا انډرلاین کینسل کوم. تاسو وګورئ اوس نشته. نو دا اپشن د دې لپاره استعمالیږي. نو ویډیو ډېره نه اوږدوم ځکه چې تاسو باندې بوج نشي. او یوه هیله در څخه کوم په واتساپ کې کوم ګروپونه دي هیله لرم فعال نفر دغه ویډیو لینک لایک کوئ او همداشان غیر فعال نفر چې کوم دی هغه به له ګروپونو لرې کوو پر ځای به نور راولو. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او ویډیو حتما په اخر کې در سره لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په خدای سپارم. الله په امان. ښه وختونه.